السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دهلی چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وایئ. ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن ځل بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نن ویډیو کې مې ځل بیا هم تاسو ته د فیسبوک آی ډي لپاره یو بهترین لایک راوړی دی چې هغه په ذریعه تاسو کولی شئ چې خپل په فیسبوک په عکسونو باندې ډېر زیات لایکونه وکړئ. نو تاسو ته دغه طریقه درښیم. که څه هم ما څو ورځې مخکې هم په دې باندې یو ویډیو جوړ کړی و چې څنګه د فیسبوک په عکسونو باندې لایکونه زیات کړو. نو هغه اپلیکیشن په اپلیکیشن ځینو کسانو موبایل کې بیا کار نه کوه په ځینو موبایلونو کې، او یا هم ځینو آیډیګانو لپاره به زیات وخت ورکوو. کله چې د یو ځل لایکونه وکړل نو بیا به وخت زیات درکوو. نو انشاءالله دغه ځل مې درته یو سایټ پیدا کړی دی، د مشکل به بیا نه وي. نو راځم زه ویډیو شروع کوم. مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم په خورا درنه هیله کوم چې تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، او که څوک ویډیو په پیج باندې ګوري نو هیله ده زموږ پیج هم در سره لایک او فالو کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو ملګرو د ویډیو شروع کېدو مخکې خو ضرور خبره دا ده چې ستاسو فیسبوک آی ډي اول باید فالو وي، یعنې فالو بټن پکې فعال وي. که فالو بټن فعال نه وي خو ستاسو آی ډي باید پبلیک وي، یعنې پوسټونه هر شی ټول خلک لیدلی شي. که پبلیک تاسو فالو بټن خپل آی ډي کې نه وي فعال کړی نو هغه طریقې باندې ما ویډیو جوړ کړی د هغې ویډیو لینک هم ډسکرپشن کې شته. فیسبوک کې به ویډیو نه پورته لینک وي، یا هم لومړي کمنټ کې به تاسو ته لینک وي، نو هغه ویډیو هم تاسو کتلی شئ. نو کله چې ملګرو تاسو خپل غواړئ په عکسونو باندې لایکونه زیات کړئ نو دلته دې لپاره یو سایټ دی. ویډیو لاندې ډسکرپشن ته به راشئ. هغه کسان چې ډسکرپشن نه پېژني د ویډیو لاندې کوم لیکلی ټایټل چې ښکاري په دغه لیکلو به کلیک وکړئ. لاندې څخه کې به تاسو ته یو لینک وي، پر دغه لینک چې کلیک وکړئ تاسو ته به یو سایټ راخلاص شي. هغه سایټ کې به تاسو ته دغلته یو آپشن وي، په دغه چې کلیک وکړئ نو تاسو ته به دلته دغه ماشین لایکر په نوم یو سایټ راخلاص شي. نو کله چې دوستان تاسو ته دغه یو صفحه راخلاصه شوه ګورئ دغسې یو انټرفیس. لومړی دلته تاسو نه لوګین میتود غواړي، لوګین میتود فور ماشین لایکر. نو دې لپاره به تاسو راشئ دوستانو د لاندې کوم اپشن چې ښکاري لوګین ویت فیسبوک، پر دغه اپشن به کلیک وکړئ. تاسو فیسبوک آی ډي باید لاول په کروم براوزر کې هم لاګین وي او خپل فیسبوک کې هم لاګین وي. په دغه اپشن چې کلیک وکړئ دلته تاسو دغسې یو اپشن راځي. دلته به تاسو دغه الو فرمیشن اپشن راځي، په دغه به کلیک وکړئ. دلته دغه پورته کوم کوډ چې راځي دا کوډ به تاسو کاپي کړئ. کله مو چې دغه کوډ کاپي کړ نو لاندې به راشئ، دلته تاسو ته دغه اپروو بټن راځي، په اپروو باندې به کلیک کړئ. او اوس لږ شی به انتظار وکړئ، تاسو دغه لوډینګ راځي. نو کله چې دغه لوډینګ پای ته ورسیږي دوستانو نو دلته تاسو ته یو داسې صفحه راځي کنټینیو، په کنټینیو باندې به تاسو کلیک وکړئ. خو تاسو باید دلته اوس ملګرو تاسو دغه کوډ بیا دوباره پیسټ کړئ. کله چې دا کوډ پیسټ کړ اوس تاسو په اپرو بټن باندې کلیک وکړئ. نو دا دوستان دا کوډ چې دا ما مخکې هم ورکړی تاسو ته بیا طریقه در وښودله. نو دا کوډ شاید بیا تاسو ته بل کوډ راشي. کله چې دا کوډ دا واخیست تاسو به بیک لاړ شئ، دا به اوکې کړئ، را به شئ. دلته تاسو ته لاندې ښکاري ویریفای اینډ لوګین، پر دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر دغه اپشن کلیک وکړ نو لږ شی به انتظار کوو تر څو موږ ته یو بله صفحه راخلاصه شي. ګورئ دوستان دلته تاسو ته خپل فیسبوک پروفایل راښایي چې تاسو دغه آی ډي دلته لوګین کړه. نو دلته تاسو ته یو اپشن راځي آټو ریکشن، دلته تاسو ته اپشن راځي، پر دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ. کله هم چې دوستان دلته کلیک وکړئ اوس تاسو د فیسبوک خپل پوسټونه خلاصېږي، هغه پوسټونه چې تاسو مخکې په دغه آی ډي کې کړي دي نو تاسو هغه ته هم لایکونه زیاتولی شئ. که غواړئ نوی پوسټ وکړئ پورته راځي کسټم یو آر ایل، نو تاسو شخصي د بل چا فیسبوک آی ډي لینک هم ورته راخیستی شئ، بل چا هغه باندې هم لایکونه کولی شئ عکس باندې. نو دلته تاسو زه راځم فیسبوک آی ډي ته یو پوسټ کوم، دلته فی الحال یو نوی پوسټ کوم او ګورئ دغه پوسټ باندې زه بیا لایکونه زیاتوم. زه دغه د عکس پوسټ کوم لومړی، لږ شی به انتظار کوو تر څو دغه عکس پوسټ شي سر ته ورسیږي. نو دوستانو د لپاره تاسو ګورئ دوستان دغه پوسټ اپلوډ شو، پوسټ کمپلیټ شو، تاسو ته درښایم. اوس به تاسو راشئ نو دلته تاسو ته ښکاري پروفایل کې زه درته وښیم همدغه عکس دی چې ما څو شېبې مخکې اپلوډ کړ جسټ نو، یعنې دا شېبه ما دغه عکس پوسټ کړ. را به شئ بیرته را به شئ دلته تاسو دغه لایکر ته، زه راځم دلته به تاسو البته دوستان تاسو کله دغه لایکر دوستان لومړی به تاسو راشئ د پوسټ نه پورته درې ټکي چې کوم ښکاري پر دغه به کلیک وکړئ. لاندې یو هغه راځي کافي لینک اپشن تاسو ته راځي، په دغه کافي لینک به کلیک وکړئ او دې پوسټ لینک به کاپي کړئ. او دلته تاسو باید دغه پوسټ ضرور پبلیک کړی وي. د پبلیک لپاره پورته په درې خطونو کلیک وکړئ. کله هم چې دلته کلیک وکړئ لاندې یو اپشن درته راځي ایډیټ پرایویسي، پر دغه ایډیټ پرایویسي اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ.
او دلته تاسو دغه باید پبلیک وي. کله مو چې دا پبلیک کړ اوس به تاسو راشئ همغه سایټ ته. ګورئ سایټ ته راشئ او کله کوم لینک چې تاسو کپی کړی هغه لینک دلته پیسټ کړئ د همغه پوسټ. کله مو چې لینک دلته پیسټ کړ را به شئ په دغه ګیټ ریاکشن اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړو تاسو ته دوستانو وایي تاسو کوم ډول لایک په خپل فیسبوک آی ډي باندې غواړئ. نو ټول د فیسبوک لایکونه پکې دي دلته. زه مثال په ډول دغه یو څو لایکونه ترې کټ کوم او د نور لایکونه غواړم چې زما فیسبوک په آی ډي باندې ترسره شي. او دغه لومړی 3 لایکونه ما خوښ کړل. کله چې تاسو دغه انتخاب کړل نو په یو تش ځای باندې به کلیک وکړئ او اوس به تاسو راشئ دلته تاسو څومره لایکونه په فیسبوک آی ډي باندې غواړئ هغه ورته اندازه یې سلیکټ کړئ او په سینډ ریاکشن باندې به کلیک وکړئ. ما 50 لایکونه ورته سینډ کړل خو کم تقریبا تر 500 پورې عکسونه به ستاسو فیسبوک آی ډي باندې زیاتېږي. دلته مشکل پکې را پیدا شول تاسو به دوباره کلیک وکړئ. شاید تاسو ته کله کله کې وایي چې لایکونه کمپلیټ نشول. نو انتظار کوو تر څو دغه دا د دوستانو وایي ریاکشن سکسسفولي. نو دا د زموږ په آی ډي باندې لایکونه ترسره شول. نو دغه ته زه اوس راځم خپل فیسبوک آی ډي پوسټ ته او دلته تاسو ته ښکاري دوستانو چې موږ ته نوټیفیکیشن راغلی دی د لایک. دلته تاسو ته ښکاري زموږ په آی ډي باندې عکس باندې لایکونه شوي دي. نو 21 لایکونه همداسې به زموږ په انځور باندې ترسره شوي دي. زه دغه پروفایل یو ځل بیا ریفریش کړم. نو ګورئ دوستانو دلته 28 لایکونه شول. نو ورو ورو تاسو یې ریفریش کوئ څو شېبې وروسته به ورو ورو دا زیاتېږي ان تر 500 پورې یا هم 45 پورې به دا لایکونه ورسېږي. کله چې تاسو دغه پروسه کمپلیټ کړه سرته مو ورسوله نو څو شېبې وروسته تاسو بیا راشئ بیا هم په هغه آی ډي باندې لایکونه زیات کړئ. تاسو ته دوستانو خپله ښکاري چې همغه لایکونه چې موږ انتخاب کړي همغه 3 ډول لایک شوي دي کوم هغو کسانو کړي چې زموږ سره ملګري هم نه دي. نو دوستانو په دغه طریقه تاسو په خپل فیسبوک آی ډي باندې عکس باندې لایکونه زیاتولی شئ. راشئ بیا هم دوباره کوشش وکړئ که شاید تاسو ته لږ څه وخت درکړي یو څو شېبې وروسته تقریبا 10 دقیقې یا هم 10 دقیقې وروسته تاسو بیا هم لاړ شئ بیا کوشش وکړئ بیا پرې لایکونه زیات کړئ بل پوسټ نه لایکونه زیاتوئ. نو په دغه طریقې تاسو فیسبوک په آی ډي په انځورونو باندې لایکونه زیاتولی شئ. نو ملګرو دا وه طریقه چې ما تاسو ته دروښوده په دې هیله چې دغه طریقه تاسو خوښه شوي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوي نو ویډیو لایک کړئ او دغه ویډیو له خپلو دوستانو سره شریکې کړئ. مننه ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.